د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي نړیوال باید د افغانستان له اقتصادي سقوط وژغوري. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان ټوله شتمني د له افغانستان سره د مرستو لپاره آزاده کړل شي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې افغانان له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. هغه زیاته کړې د نړیوالو مسؤلیت دی څو ځان ډاډه کړي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط نه رامنځته کیږي او د دغه هیواد شتمني د بېوزلۍ او اقتصادي ځوړتیا د مخنیوي لپاره کارول کیږي. مارتین وایي چې افغانان د همګړۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله له سخت حالت سره مخ دي او د ټولو مسؤلیت دی چې دغه هیواد له اقتصادي سقوط وژغوري. تر دې وړاندې ګڼو نورو نړیوال بنسټونو هم د افغان شتمنۍ د ویشل کېدو په تړاو د بایډن پریکړه غندلې او د هغه د لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده. او د اسلامي همکاریو سازمان وایي د کنګل شوو شتمنیو په اړه مو له نړیوالو سره خبرې کړې دي. د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې دوی د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه له نړیوالو سره خبرې پیل کړې دي. د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان عمومي منشي حسن ابراهیم الوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دوی له نړیوالو سره د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو خبرې کړې دي. د ده په وینا دوی خپلو هڅو ته ادامه ورکوي چې په همدې لړ کې د اسلامي پراختیا بانک سره په ګډه له نړیوالو سره خبرې اترې کړې دي. دغه سازمان وایي دوی په دې لټه کې دي چې وکړای شي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط مخنیوی وکړي او له دغه هیواد سره د بشردوستانه مرستو لپاره لارې چارې ولټوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.